سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. دوه جملې درته زه وایم، یوه جمله به تاسو په کمنټونو کې لیکئ چې د نورو دوستانو هم زده شي او ستاسو هم زده شي. کله چې موږ وایو زه لوستل او لیکل نشم کولی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich kann nicht lesen und schreiben. او دوستانو کله چې موږ چاته وایو زما کورنۍ په یو کلي کې ژوند کوي، زما کورنۍ په یو کلي کې ژوند کوي، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو meine Familie lebt in einem Dorf. meine Familie lebt in einem Dorf. Dorf وایي کلي ته. او دوستانو کله چې وایو زما کورنۍ په ښار کې ژوند کوي، زما کورنۍ په ښار کې ژوند کوي، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو به په کمنټونو کې لیکئ، ګورو چې څوک صحیح لیکي. او دوستانو دا یوه اسانه لاره ده، ښایسته لاره ده چې ستاسو به دغه جملې په یاد وي او په آینده کې به په کمو کې تاسو په الماني ژبه خبرې کولی شئ. او بیدون د دې فارمټ څخه الماني ژبه زده کړه لږ غوندې مشکله ده.